د راهنماګانو یو تشویش دی چې کور اپ خو مارکیټ ته راغلی بیګلونه ټکنالوژي راوستی دی دوی تشویش دا به زموږ کاروبار خراب کړي نه په اصل کې دا د راهنماګانو کاروبار نور هم ښه کوي او اوس تا دلایل در کوم چې څنګه یو دا چې یو کور یو راهنما په اپ کې اچوي لکه داسې ځای څنګه چې فیسبوک کې اچوي یا په ټویټر کې یا په واتس اپ کې ورته اعلان کوي موږ فکر وکړو د کورونو یو مارکیټ پلیس یو فقط ستا کور ستا دی یا تا سره سب دی ته دلته فقط په اعلان کې اچې موږ څه شی کوو په داخل د افغانستان کې بیرون د افغانستان کې زرهاو کسانو ته دا مارکیټینګ کوو چې دغه اپ کې کورونه دي لاړ شوي ګوره دا ستا کور مشخصه خلک سرچ کوي هغه منطقه سرچ کوي راځي تا ته موږ مشتري راوړو تا ته کله موږ چې مشتري راوړو بقیا نور ته ټول د افغانستان د عدلي قوانین تعقیبوي او خپل د راهنما کوم قوانین هغه تعقیبوي یعنی موږ منځ کې هیڅ کوم لوبه نه لرو فقط یو اعلاناتي لوبه لرو یو چې تا ته موږ د کور اعلان کوو نو امیل درم چې راهنماګانې په اسانه باندې دا اپ قبول کړي ځان پکې ثبت کړي خپل راهنما ثبت کړي موږ چې کته راهنما خپل ثبت کړي خپل د راهنما اسناد دی اپلوډ کړي نور ستا کورونه اتوماتیک تاییدیږي چې کله کور اچي تاییدیږي نمبر دی لیکي خل د زنګ وهي نو زما په نظر باندې مخکې مشکل دا و چې خلکو په فیسبوک ګروپونو کې فیسبوکونو کې واتساپونو کې کورونه اچول یا په تب راهنما محدود په یو ځای کې فقه خلیفۃ الله کې ستا راهنما ده لیکن خلکو نشي کولی چې ننګرهار نه ستا کور باره کې معلومات پیدا کړي نو دلته د اپ کې په داخل د افغانستان او بیرون د افغانستان کې خلک تکسس لري او په اسانه ستا د کور خلک سرچ کوي پیدا کوي او تا سره تماس نیسي د کور اپ هیڅ نوه معامله په کور په کرا ورکولو کې نه لري موږ فقط یو اعلاناتي اپ یو هغه د چا دپاره څوک چې غواړي کور په کرا واخلي یا خریداري کړي او یا چا دپاره څوک چې کور غواړي په کرا ورکړي او یا خرڅ کړي نو امیل لرم دا غلط فهمي د خلکو ذهن نه ووځي که ته هم دا اوس راهنما لرې لاړ شه خپل راهنما ثبته کړه او کورونه اپلوډ کړه ټول مفت دی هیڅ نوه مصرف په تا باندې نشته دی